دا دپاره کړې ده چې کوم زموږ ماشومان په هغه کې زموږ کوم وروڼه دي زموږ خویندې دي چې په هغوی په کورو کې ناست دي د تعلیم لخوا نامحرومه دي دا موږ د هغوی دپاره کړې ده چې کوم پلرونه دي چې په دا بازار کې ګرځي دوی ته دا شعور ورکړل سي چې تعلیم یو لوی شی دی که ښځه په مخ ځي هغه د تعلیم د خوا صحیح دی موږ په داسې معاشره کې اوسو چې موږ صحیحه لاره ده تعلیم د هغه د حواله سره موږ مخ ته تللی سو زما نوم لارب ځلانده زه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د کوټي پوهنتون سینیر معاون یم دا چې د ملي شهید د ټیم سره موږ کوو دا د هغه یوه لاره ده چې موږ ته یې په لاس راکړله د دې سره په ډېر شعور رالی اول داسې و چې موږ هم داسې ریلیانو دغسه نسو راوتلی لیکن استې استې په معاشرې کې شعور رالی او زموږ ډېرې خویندې نن په ګڼو شمېر تعداد باندې په دا ریلۍ کې شرکت کړی دی په کلای سیف الله کې به تاسې لیدلي چې ډېر په ګڼو شمېر تعداد باندې وسوه په ژوب کې وسوه په لورلایي کې وسوه په کلای سیف الله کې به کېږي دا استې استې چې کوم زموږ علاقې دي دا به استې استې د شعور په لاره راځي او موږ دا پیغام هر مور هر پلار ته ورکوو چې خپل بچی په سکول کې داخله یو کام ته چې دا یو نسل چې دی ښځه جوړوي نو پکار دی چې ښځه داسې ځایو ته راوځي هغه خپل په حقوق پوه سي چې زموږ څه حق دی موږ څه غواړو نو چې دا راځه لارو ته راوځي زموږ د ښځو دپاره به ډېر شي ما خو هرې مور ته دا پیغام دی چې نن زموږ مندو موږ راباسلي او پکار دی چې تاسې هم خپل بچیان د عزت سره خپل د کورو سره راوباسئ او خپل تعلیم په وکئ او د دوی مخته نسلونه به یې انشاءالله آباد وي